د آزادۍ د اسمان مري و غازي امان الله شاه غازي امان الله خو دې دا خو واښه پراته دي او ما ورته دا د نورو راوړل ځه هسې غواګلې یو کار نه کوو د ازادۍ ورځ د ازادۍ او زه خو یم چې بېغم ولي خلاص ته ودرېږه چې نه صبر 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 داسې یېرېږې ویم د دې ځل دې خلاصومه او ګرځه په دې باغونو پټو کې ازادي وکړه ښه شه تا نه خلاصوم اوس همدا دا کومه صحیح نګه دا ترې سخته داسې کېده وایي نه څه وروره دا غوا څنګه یې لکې ولې ورختای ویما داسې کار دی چې د ازادۍ ورځ ده پرېږده چې دا غوا هم خلاصه کړو چې وګرځي او په دې پټو کې ښه ازادي وکړي دا خو هغه ازادي نه ده که نه دا خو د وطن ازادي ده د وطن ازادي هو که نه د وطن ازادي ده دغه دی نو چې د وطن ازادي ده خو تا هم حق لري که نه چې وګرځي او ازادي وکړي یاره وروره ډېر ساده ګلې ساده ګلې ساده ګل نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازي امان الله شاه غازي امان الله نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازي امان چې دا لکان چیرته تللی دي ډېری همداسې خالي پرېښې ده که څوک مېلمانه راشي ته ودرېږه چې دا به چېرته یې نسګله او راجا ګله چېرته هستئ دلته راشئ دادا څه وایي راځه راځه دا پرېږده چې ورشو چې دادا څه وایي راځه خبر داسې بېغمه خلک دي ډېری همداسې ځان ته پرېښې ده او دا دواړه لوبران تللي دي چې دادا نو په کار ولې نو ولې په کار نه تاسو دا چېرته تللي وایي غواګانو ته ورغلی وم غواګانو ته ورغلی وم کښېنه دا ډنګی دی راکړه چې دلته کښېږدم یو وخت کې ما ونه لیده چې تاسو په دیره کې کښېناست دا لاسکې چې غوای خوشي کوله درته واو نو دادا خو غوږ دې دی که نه نن د ازادۍ ورځ وه او زه رالم غوا ته مې ویلې بس ته هم خوشې شه په دې باغونو او چمنونو کې دې ګرځه ازادي واله چکر یې ووهه ولې بس ښه دې کړي ځه دا چې دی بس هر کار چې وکړي بس هغه ورته ښه ښکاري ځه پروا نه واسې دادا غوږ دې دی چې دا چیچی دی دا داسې یوه خزانه ده چې یو سل یو کال مخکې موږ ته زموږ نیکه راکړې ده خزانه ده نه ته صبر وکړه ته صبر وکړه دا پوه کړه دا خبره کوي که نه وره دا خزانه چې ده دا ډېره یو قیمتي خزانه ده بلکې بالکل قیمت نشته د دې خزانو چې کومو قومونو کومو خلکو د دې خزانې احترام کړی دی او ساتنه یې کړې ده او قدر یې کړی ده دي نو هغه قومونه نن د چا خبره د اسمان سره خبرې کوي هغه قومونه ډېر زیات اوچت شوي دي هغه قومونه ډېر پرمختللي دي هغه هېوادونه ډېر پرمختللي دي چې د دې خزانې چا خدمت کړی دی او قدر یې کړی او عزت یې کړی نو څنګه خزانه ته خو تاسو صبر وکئ بچو تاسو دواړو ته به دا وایم چې د مرګ هېڅ معلومات نشته دی چې مرګ سړي ته کله راځي دا خو ده خو لکه څنګه چې زما نیکه زموږ نیکه زموږ او ستاسو د ټولو نیکه یو کال مخکې موږ ته دا خزانه پرېښې وه او دا یې ویلو چې د دې ډېر قدر وکئ د دې ډېر احترام وکئ د دې نه ساتنه وکئ نو همداسې په کار دی موږ له څنګه چې یاره دادا غوږ دې دی زما خو دې خړې کړو ورپسې نو خو وبېږو ورپسې نه صبر وکړه غلی شه دادا یې درته خبره کوي که نه لکه څنګه چې زموږ مشرانو د دې قدر کړی دی په کار دا دی چې تاسو او مونږ ټول په جمع د دې قدر او عزت وکړو نو هله به مونږ مخ په وړاندې ځو او د دې قدر په کار دی په مونږ او تاسو باندې فرض دی خو ودې ویلې دادا یو ځل دې غوږ دې دی کړه چې قدر یې کوو او کوو به یې د خیره خو زموږ دې ورپسې چاقې راویستې چې دا دیګ دې شي څنګه چې تا ته نیکه پرېښي او قدر عزت یې کړی داسې به د دې موږ د خپل ځان نه زیات قدر کوو دادا دا خبره رښتیا ده چې قدر به یې کوئ وکړه بچو خزانه به درته وښیم خو
د دې نه مخکې ما سره یوه واده وکړئ دا واده دا ده چې د دې به ډېر زیات قدر او احترام کوئ احترامونه به یې وکړو هغه خزانه دا ده چې کومه ما تاسو ته صحیح ده دادا صحیح ده راویل مچي چې پکې نه صبر وکړه ډېر هو که نه همدا زمونږ خزانه ده که نه زموږ چې والو والا دادا تا د دې ډېر حفاظت کړی څوک چې دې خزانې ته په خیرنو سترګې وګوري سترګې به ترې وباسم افرین زویا دادا خوښ دې دی زه به دې اختان وباسمه دادا څنګه چې زمونږ نیکه 101 کال مخکې دا مونږ ته راکړې ده او هغې دونه حفاظت کړی داسې به مونږ هم د دې حفاظت کوو او زمونږ بچي به هم د دې حفاظت کوي او د دې ازادۍ حفاظت به کوي په سر سترګو به کوي افرین زویا افرین همدا امید زما ستاسو نه دادا خوښ دې دی بس زما د خبره یوه ده بالکل یوه ده نو افغانستان زنده باد زنده باد افغانستان زنده باد